د چین د سیچوان ولایت په لوړو غرونو کښې داسې یو ستر ګواښ او چلنج پروت دی چې د طبیعت له قانون سره مقابله کوي. دا سیمه د نړۍ چت بلل کېږي. هوا پکښې ډېره نرۍ ده او اکسیجن ډېر کم دی. یخني یې مرګونې ده. د سمندر له سطحې څخه په 4411 متره لوړوالي کښې د هر ډول ودانۍ جوړول تقریبا ناممکن ښکاري. خو د چین د انجینرانو لپاره ناممکن یوازې یوه بله پروژه ده. د دې پروژې لپاره وخت ډېر محدود دی. یوازې 2 کاله وخت شته څو غرونه فتح او د نړۍ تر ټولو لوړ ملکي هوایي ډګر جوړ شي. د داویاډاینګ هوایي ډګر پروژه د یوې نقشې ستر لید او لوی ارمان سره پیلیږي. خو لومړنی لوی مشکل لوژستیک دی. د اوسپنې هره ټوټه، هر ماشین او هر ساختماني مواد باید تر خطرناکو غرنیو لارو پورته انتقال شي. دا لارې د همالیا د سختو غرونو په منځ کښې تاو راتاو پورته غځېدلي دي. په دې شاړه او یخه سیمه کښې د کارګرانو لپاره یو بشپړ ښارګوټی جوړیږي. څو زرګونه کارګران پکښې ژوند او کار وکړي. خو په دومره لوړوالي کښې حتی ماشینونه هم په سختۍ ساه اخلي. د جوړولو نه مخکې باید کنټرول شوې چاودنې او ویجاړونې وشي. د غرونو سرونه باید هوار شي. د ګرانیټ سختې څوکې باید په چاودېدونکو موادو والوځول شي. د ویجاړۍ غږونه غرونه لړزوي او میلیونونه ټنه ډبرې به په څو ثانیو کښې ځای بدل کړي. دا یوازې تعمیر نه دی، بلکې غرونو ته نوې بڼه ورکول دي. غرونه پرې کېږي او هوارېږي څو یوه ثابته او قوي اډانه رامنځته شي. خو د انسانانو لپاره دا کار ډېر سخت دی. د لوړوالي خطر هره لحظه کارګران ګواښي. دلته د اکسیجن مرکزونه د تیلو له ډیپوګانو هم زیات اهمیت لري. کار شپه او ورځ دوام کوي په داسې یخنۍ کې چې تودوخه تر 0 درجې ډېره ښکته رسیږي. وروسته د بنسټ جوړولو مرحله را رسیږي. خاوره باید په ډېر دقت کلکه شي. که په خاوره کښې لږه هوا هم پاتې شي، نو وروسته د رنوې په سطح کښې درزونه پیدا کېدای شي. د محافظتي توکو څو طبقې د کنګل شوې ځمکې او د رنوې د بنسټ ترمنځ اچول کېږي. وروسته زرګونه ټنه جغل راوړل کېږي څو د اوبو ایستلو ځانګړې طبقې جوړې کړي. دلته د خطا اندازه یوازې په میلیمترو حسابیږي. پرمختللی جی پی ایس ټکنالوژي هر ماشین او هره بیلچه کنټرولوي. وروسته د کانکریټونو اچولو مرحله پیلیږي. خو عادي کانکریټ دلته مقاومت نشي کولی. ځانګړي کیمیاوي مواد ورسره ګډیږي څو د کلکېدو نه مخکې کنګل نشي. اوس د تودوخې د سخت بدلون پر ضد جګړه پیلیږي. تازه کانکریټ باید تود وساتل شي څو خپل ځواک ترلاسه کړي. ورځې په اونیو بدلیږي او ورو ورو د هوایي ډګر لویه ملا جوړیږي. د پروژې اندازه حیرانوونکې ده. د اسمان په منځ کښې 4200 متره اوږده رنوې غځېدلې ښکاري. د کیفیت د کنټرول ډلې په دوامداره توګه تاداب ازمويي څو ډاډ ترلاسه شي چې د لویو الوتکو وزن زغملی شي. واوره پاکیږي، یخ بادونه چلیږي، خو کار بیا هم نه درېږي.